بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په هان خبره کوو چې د هان زموږ سره په پښتو کې کومه معنی کیدای شي. نو هان ویلی کېږي to refine or improve a skill through practice or experience، یعنی یو څیز یو سکل ریپاین کول یا امپروو کول د پریکټس په ذریعه یا د ایکسپیرینس په ذریعه د تجربې په ذریعه. هر قسم سکل کیدای شي، مطلب ته یو سکل امپروو کې او په هغې باندې بار بار پریکټس کې او د هغې پریکټس د وجې ستا سره د هغې متعلق تجربه هم راځي. نو دې ته ویلی کېږي هان په انګلیش کې. د امپروو دپاره تاسو هان استعمالولی شئ، یعنی یو سکل امپروو کول ترو پریکټس یا ایکسپیرینس، د تجربې یا د پریکټس په ذریعه یو سکل امپروو کول. دا هر قسم سکل کیدای شي، کوکینګ سکل کیدای شي، دغسې پینټینګ سکل کیدای شي، دغسې د هینډ رایټینګ سکل کیدای شي، هر قسم د سینګینګ سکل کیدای شي. هر قسم سکل چې کوم دی نو چې ته په یو د پریکټس په ذریعه باندې هغه امپروو کوې نو د هغې دپاره ته هان راوړی شي. مثال ته راځو، هی هان هیز انګلیش بای پریکټس، هغه خپل انګلیش امپروو کو په پریکټس سره، یعنی هغه بار بار پریکټس کاو په انګلیشو، نو څه کو هی هان هغه خپل انګلیش امپروو کو په څه باندې؟ په پریکټس باندې. نو هان مطلب دی امپروو کول یو څیز ریپاین کول ترو پریکټس اور ایکسپیرینس.